نه بلکې د زرګونه زموږ د خویندو میندو ځوانانو معیوبینو معلولینو د ډېرو خلکو تګ راتګ دی او دغلته موږ عمومي جنازګاه ده، لوی مسجد دی، ښوونځي دي، پوهنتون، اسداباد ښار ته ډېر خلک تګ راتګ کوي. دا لاره ډېره خرابه او ډېره غیر منظمه او د خلکو د تګ راتګ لپاره بیخي مساعده نه وه. د یوې خوا نه به بارانونو سیلابونو خلک د زیان او تاوان سره مخ کړي، د بلې خوا نه به دغه خلک په دغه لاره کې راپیدل ستړي به یې ګاللې. نو نن دا غوره وګڼله چې راوځو د خپل چاپېریال، د خپل کور، د خپل ماحول خپله پاک وساتو او د یوې خوا نه به هغه زموږ د پلرونو نیکونو هغه پخوانی ښکلی حشر دود چې دی هغه را ژوندی کړو، د بلې خوا نه به د خلکو ته میسج او پیغام ورکړو چې د چاپېریال د خپل کور د غوره ښکارندوی دی دغه هم په پام کې ونیسي او د بلې خوا نه بیا هم موږ د جوماتونو دپاره، د مکتبونو دپاره، د قبرونو دپاره، د نورو اجتماعي کارونو دپاره هغه څه چې په پام کول په رضاکارانه او د حشر په ډول بیا ترسره کړو. ټولو کلیوالو بالخصوص زموږ د دم کلي د ځوانانو څخه ډېره منندوی یم ځکه چې موږ راووتلو په داسې وخت کې موږ دا خپل کلي صفایي کوو. زمونږ د دې کلیوالي او پخوانی فرهنګ او دود د پر ځای کولو په خاطر یو چې هغه حشر نومیږي. موږ او تاسو ټول د دې کلمې سره بلد یاست، خو متاسفانه چې په اوسني وخت کې زموږ ټولو هغه کلیوالو دغه د حشر دود له منځه وړی دی. ټول هغه اجتماعي فعالیتونه او عام المنفعه ښېګڼو کارونه چې دي هغه د دولت دپاره پرېښي دي یا فرض کړه موساد ته پرېښي دي. په دې تمه باندې پراته چې موساد به راشي زموږ دغه چاره به سمه کړي، دولت به راشي زموږ دا چاره به سمه کړي. اگر چې موږ او تاسو ټول په ټولنه کې اجتماعي او فردي مسؤلیتونه لرو، اسلامي مسؤلیتونه لرو، تر څو د خپل کلي دپاره ځینې کارونه په حشر او په ډلۍ شکل سره وکړو. نو موږ نن د دم کلي دغه ځوانان په حشر په شکل سره راوتي وو او غواړو چې فرض کړه د خپل کلی په خپل لاسونو په خپلو امکاناتو باندې پاک او سوتره کړو او نورو نسلونو ته دغه دود په میراث باندې پرېږدو.